زموږ په مسلمانانو پاچاهانو کې یو خلیفه تېر سوی دی مامون رشید دې ته وایي کېده. دا ډېر په خپل دور کې ډېر د انصاف د عدل او بهترین بادشاهي یې کړې. د ده د عادتو په خپل دربار کې به فضول خبرې نه پرېښول، بس علمي بحث به کوي. یو ورځ علمي بحث شروع دی، یو کس چې په کټ و کواره باندې ډېر ښه ځان جوړ کړی، اعتراضونه کوي، علما ناست دي، هغه جوابونه ورکوي. اخر مامون رشید ورته وایي ته مسلمان یې که یهودي خو به نه یې؟ هغه ورته وایي و بلې زه یهودي یم. هغه وایي اسلام راوړه زه به تا ته ډېر غټ انعام درکړم. دی ورته وایي نه خوند نه راکړه. یو څو وخت په دې کې تېر سو، هغه سړی ډېر دوران په دې کې تېر سوی. هغه سړی د مسلمان په شکل کې بیا د مامون رشید مجلس ته راغلی دی، بیا بحث کوي. کله چې مجلس ختم، محمد رشید راوغوښتي، وایي ته هغه یهودي نه یې؟ هغه ورته وایي وایي ته اوس مسلمان یې؟ هغه ورته وایي اوس زه مسلمان یم. وایي خو ما ټولې زارۍ درته وکړې، ما زه انعام هم در کوم اسلام راوړه. ورته وویل چې ما اسلام په یوه وجه راوړی، زما دا کار دی ما ته الله ډېر ښه خط راکړی، ښه کتابت لرم، کتاب به مې ولیکئ، بیا به په بازار کې دا په ډېر ښه پیسو خرڅېدی. د تورات نسخې مې ولیکلې، د انجیل دا مې ولیکلې، او په هر نسخه کې به ما د ځانه تبدیلي پکې وکړي. یو انجیل مې ولیکئ، په هغه کې مې ډېرې تبدیلیانې وکړي. بیا د دې هغه چې کوم راهب دی، مشر دی، بزرګ دی، هغه زه راوغوښتم دا تا لیکلي ما ټول ماته غټ انعام راکړي. ول یو وخت مې قرآن ولیکي، قرآن چې مې ولیکي د قرآن په یو څو آیاتو کې مې د ځان تبدیلي واچوه. وایي بیا مې د مسلمانانو یو عالم ته ورسېد، خو ما دا کمال کړی. هغه ویل ته خیر دا کې ته راکړه زه یې وګورم. ول ما ورته نو ګورې ولې خو دا دې ما په ښایسته لاس ول نه دا زموږ کتاب دی. وایي هغه چې وکتې درې ځایه راوایسته ما ته چې په دغه ځای کې تا لاس وهلی کړی. ول ما ورته وویل ول بیا ما ته د قرآن حقانیت معلوم سو، ما ځای پر ځای باندې ایمان وراوړ. زما د ایمان راوړلو واقع ده. الله وایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. الله وایي موږ یې نازلوو، موږ یې حفاظت